د هوایي چلن ادارې د 1499 کال د اقرب د میاشتې مهم فعالیتونه د باختر افغان هوایي شرکت بیا فعالېدل. باختر افغان په افغانستان کې د هم دولتي هوایي شرکت دی چې په 1970 کلونو کې د کورنۍ جګړې په پیلېدو سره فعالیتونه بند کړل او 8 میاشتې وړاندې ولسمشر د ملکي هوایي چلن ادارې ته امر وکړ چې د یاد شرکت فعالیتونه بیا پیل کړي. بعد له 5 مرحلو نه وروسته دا د هم ځل دی چې د باختر افغان الوتنې تر نوم لاندې فعالیت شروع کړ. د عملیاتي معین، د پلان او پالیسۍ معین او د نظارت او ارزیابۍ د رئیس معرفي کېدل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر اساس امانزیب انصاري د عملیاتي معین، حسیب الله سروج د پلان او پالیسۍ د معین او فرید احمد روان د نظارت او ارزیابۍ د رئیس په توګه د هوایي چلن ادارې ته معرفي شول. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د هوایي ترافیکو د خدماتو د ودانۍ جوړولو تړون لاسلیک شو. دغه پروژه د 19 میلیونه ډالرو په ارزښت د جاپان هیواد په مرسته د یونپس د سازمان په تخنیکي همکارۍ د 6 میاشتو په موده کې به بشپړه شي. دا مرکز به د هوایي ترافیکو د خدماتو د کنټرول چمتو کولو په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي او په ټول افغانستان کې به د هوایي ترافیکو خدمات له دې مرکز څخه چمتو کیږي. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د نوي کنټرول ټاور عملی کارونه پیل شول. دغه کنټرول ټاور د پرواز کولو او کېناستلو پر مهال د الوتکو د کنټرولولو مسؤلیت پر غاړه لري. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي کمرو نوی او پرمختللی سیستم پرانیستل شو. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر نوی امنیتي سیستم امنیتي کمرې چې د 280 اډو نصب سره چې غیر معمولی ظرفیتونه لري او د هوایي ډګر څرګند شوی ساحې پوښلي دي. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسافرینو د کنټرول او چک کولو د نوي تعمیر کار جریان لري. د خوست د هوایي ډګر د ترمینل کارونه 80% بشپړ شوي دي. د بامیان ولایت په شیبرتو دښته کې د نوي هوایي ډګر د جوړولو د سروې کارونه روان دي. کندوز ولایت ته ملکي الوتنې پیل شوې چې په اونۍ کې به 2 پروازونه کندوز ولایت ته له کابل کیږي. د 3 نړیوالو هوایي ډګرونو د ګراوند هینډلینګ یعنی د امنیتي او ځمکنیو مسؤلیتونو قرارداد امضا شو. د حمید کرزي، هرات او احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر د امنیتي خدماتونو ګراوند هینډلینګ مسؤلیت د اولیف ګروپ او ناس شرکت څخه امارتي G42 یعنی ګاګ ته وسپارل شو. افغانستان د ملکی هوایي چلن لارې د پرمختګ په حال کې دی او په دې وروستیو کې لسګونه کوچنۍ او لویې پروژې د هیواد د فضایي حریم د معیاري کولو لپاره اپیل شوي دي.